ګرانو ملګرو څنګه چې تاسو په علم کې دا چې یو څو ورځې مخکې تاسو د الخیام په شیشه د کینسر د یو بیمار ورور ویډیو لیدلې وه. د الله پاک ډېر زیات شکر دی چې د الخیام په وساتت اول زموږ د چکدرې ډېر انسان دوست ملګري ډاکټر طارق عزیز صاحب د دغه ورور سره د 50,000 روپو د یوې میاشتې د راشن امداد وکړو او نن د احساس فاونډیشن ګرانو ملګرو د دغه ملګري سره د 40,000 روپو راشن مرسته وکړه. په دغه موقع د احساس فاونډیشن د یوسف خانپور کوارډینیټر افتاب عالم او د احساس فاونډیشن چیرمن لقمان صاحب هم موجود وو. افتاب عالم په خپل خبرو کې وویل چې دا ملګری د کینسر بیمار دی او موږ له پکار دي چې د داسې خلکو خیال وساتو. دغه موقع دا ویناوه عثمان رور ویډیو کتلی وه، هغوی ته د شوګر بیماري وه، د هغې نه پس ورته د کینسر داسې شکایت دی. نو د احساس ټیم چې دی نو هغه په دې ویډیو نه خبر شو، هغوی باقاعده فوراً په دې باندې کاروایي وکړه او مکمل هغوی جمله میټینګ وکړو او زموږ د احساس ډایرکټر صاحب دا راغلی دی، نو هغوی دپاره یې سراشن پیکج راوړه او نقدي هم راوړی. نو هغه زموږ ډایرکټر صاحب د هغې تفصیل بیان کړي. د احساس فاونډیشن چیرمن په دغه موقع وویل چې موږ د الخیام نیوز چینل د ویډیو په ذریعه د دې ملګري د ناروغتیا نه خبر شو او موږ ټول له پکار دي چې د معاشرې د هر بېوسه او حقدار سره خپلې مرستې شریکې کړو. په دې موقع د احساس فاونډیشن چیرمن لقمان صاحب ویناوه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه سوشل میډیا باندې ویډیو هم چلیدلی وه او دلته احساس فاونډیشن ټول ملګري دلته راغلي او په دې ټایم کې مونږه ډیر یو معمولی رقم ورته زه ووایم چې یاره مونږ د خپل طرف نه دوی له 40,000 روپۍ د احساس فاونډیشن د طرف نه دوی ته پیمنټ وکړو او د 10,000 روپو هم دوی له سره راشن راواخیستو او انشاءالله دې خاندان ته مونږ دا یقین دهاني کوو چې احساس فاونډیشن به د دې ماشوم په بیمارۍ کې او انشاءالله دې خاندان په سپورټ کې انشاءالله هر ټایم به دوی سره د خیره سره بسم الله الرحمن الرحیم. د احساس فاونډیشن چې نن په دې خانپور یونین کونسل کې دا کومه ښېګړه وکړله نو یقینا دا د ستاینې وړ ده او ټولو مخیر حضراتو له پکار دي چې هم د داسې قسمه خلکو سره تعاون وکړي